الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان مسلمان ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمون په نننۍ موضوع او خپرونه کې د قرار تعریف او انواع او اقسام د قرار چې له محاکمو څخه صادریږي او په محاکمو کې اجرا کیږي ذکر کولی بشي. تعریف قرار: قرار هغه قضایی تصمیم ته ویل کیږي چې د قضیې د شکل او صورت له لحاظه په محکمه کې تر غور او تحقیق لاندې نیول کیږي. یا په بل تعبیر سره قرار هغه قضایی تصمیم ته ویل کیږي چې په قضایی اجرااتو کې د محکمې د اعضاو د رایو استقرار او اتفاق پرې راشي. د همدغه تعریف پر اساس د محکمې حکم هم یو قرار دی، مګر فرق په منځ د عامو قرارونو او حکم کې دا ده چې حکم هغه نهایی او فیصله کن قرار د محکمې وي په منځ د متداعیینو او طرفینو کې، او عام قرارونه د محکمې هغه فاصل او نهایی او فیصله کن نه وي. خلاصه دا چې په اصطلاح د محاکمو کې اطلاق د قرار په عامو قرارونو کیږي چې حکم نهایی نه وي، نه په حکم د محکمې چې کوم نهایی وي. د قرار له تعریف نه پس انواع او اقصار د قرار: هغه قرارونه چې د دعوې په جریان کې د یوې محکمې لخوا صادریږي په څلور قسمه دي. اول قرار اعدادي، دویم قرار موقت، دریم قرار قرینه، څلورم قرار قطعی. په همدې اړه سلیم ابن رستمباز اللبنانی په شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 258 کې داسې لیکلي: ان القرارات التي تعطى بحسب الإيجاب في أثناء رؤية الدعوى أربعة. النوع الأول القرار الإعدادي، الثاني القرار المؤقت، والثالث قرار القرينة، والرابع قرار القطعي. قرار اعدادي څه ته وایي؟ قرار اعدادي دې ته ویل کیږي چې یوه محکمه د دعوې د تحقیق د اسانولو لپاره قرار صادر کړي. مثلا د متنازع فیها ځمکې د معاینې، لیدنې او کشف لپاره قرار صادر کړي. فالقرار الاعدادي هو القرار الذي يتضمن تدبيرا يسهل تحقيق رؤية الدعوة ويعد نتيجة الحكم فيها. او یا مثلا د متداعیینو او د طرفینو د قضیې چې مدعی او مدعا علیه دي د هغوی محکمې ته د جلب کولو لپاره محکمه قرار صادر کړي. وکذا القرار الذي تصدره المحكمة بجلب المتداعيين بالذات لاستماع إفادتهما. او یا مثلا د ذواليدی د شاهدانو د طلب کولو لپاره محکمه قرار صادر کړي.
وكذا القرار الصادر بطلب البينة لإثبات وضع اليد على العقار المنازع فيه. او یا مثلا د دعوی د تصحیح او صحیح کولو لپاره محکمه مدعی ملزم او مکلف کړي او د دعوی د صحیح کولو لپاره پرې قرار صادر کړي. وکذا القرار الصادر بإلزام المدعي لتصحيح دعواه لكونها صدرت غير صحيحة. او یا محکمه مثلا مدعا علیه پر دفع دعوا وړاندې کولو ملزم او مکلف کړي او پر قرار صادر کړي. ومنها أيضا القرار الصادر بإلزام المدعى عليه الجواب عن دعوى المدعي بالإقرار أو الإنكار. او یا مثلا محکمه د مدعا بها د حدود د تعین لپاره قرار صادر کړي. ولو كان النزاع في الحدود فقررت المحكمة وجوب الكشف على حدود العقار فهذا أيضا من القرارات الإعدادية. او یا مثلا پر مدعی او مدعا علیه او یا یو له دوی څخه پر اسنادو راوړلو او حاضرولو ورته محکمه قرار صادر کړي. وکذا القرار الصادر بطلب دفاتر احد الخصمين الى المحكمة. او یا مثلا د دعوی یو جز د دعوی لبل جز سره د ضم کولو او یا نظم کولو لپاره محکمه قرار صادر کړي. والقرار الصادر بضم الدعوى إلى دعوى آخرة متعلقة بها أو بعدم ضمها. او یا مثلا د دریم شخص په دعوه کې د داخلېدلو لپاره محکمه قرار صادر کړي. وكذا القرار الصادر بإدخال شخص ثالث في المحاكمة. د اول قسم قرار اعدادي لبیانولو نه پس دویم قسم د قرار موقت دی. قرار موقت دې ته ویل کیږي چې یوه محکمه مخکې له حکم کولو څخه د تدبیر په خاطر موقت قرار صادر کړي. مثلا هغه شیان چې متنازع فیه دي او دعوه ده پرې د هغې د حفاظت او ساتنې لپاره محکمه موقت قرار صادر کړي. والقرار المؤقت هو الذي يتضمن التدبير اللازم اتخاذه مؤقتا قبل فصل الدعوى والحكم بها بصورة قطعية. مثلا إذا أعطى قرارا بالمحافظة مؤقتا على الأشياء المنازع فيها لوقايتها من محذور أو تهلكة كان ذلك قرارا مؤقتا. یا مثلا خارج غیر ذلیت چې پر مدعا به باندې ذلیت نوي محکمې ته داسې ووایي چې له ذلیت څخه دې ضامن واخیستل شي چې داسې نه چې مدعا به خرڅه کړي. او یا محکمې ته داسې ووایي چې مدعا به دې له ذلیت څخه واخیستل شي او له یو دریم شخص سره دې محفوظ کیښودل شي. نو په دې صورت کې به محکمه د مدعي د غوښتنې پر اساس قرار صادر کړي. کما لو تنازع رجلان
في فرس فطلب الخارج من المحكمة أن تأخذ له كفيلا من ذي اليد بألا يبيعه أو أن تضعه تحت يد ثالث احتفاظا به، فقررت المحكمة أن يوضع تحت يد ثالث، فهذا قرار مؤقت. یا مثلا مدعا علیه معلوم ځای د سکونت او اوسېدو ونه لري او د تښتېدو او فرار خوف او ویره یې وي، او مدعي هم محکمې ته عرض وکړي او محکمې ته ووایي چې له مدعا علیه څخه ضامن واخلئ چې فرار او تیښته ونه کړي، پس محکمه به په دغه صورت کې قرار صادر کړي. وکذا لو لم يكن للمدعى عليه مقام وكان يخشى فراره، فقررت المحكمة بناء على طلب المدعي وجوب ربطه بكفالة تضمن عدم فراره. یا مثلا محکمه په مدعا به محل کې آبادی او تعمیر کوونکی شخص له آبادی او تعمیر کولو څخه تر هغې منع کړي چې تر څو فیصله او دعوا نهایي شوي نه وي، او په همدې اړه محکمه قرار صادر کړي. وکذا لو قررت المحكمة توقيف الباني عن البناء في المحل المتنازع فيه حتى نهاية الدعوة، فهذا أيضا قرار مؤقت. یا مثلا مدعا به داسې شیان وي چې زر خرابېدونکي وي، لکه میوجات، سبزیجات وغیره، نو محکمه د هغو د خرڅولو او بیا د هغې د قیمت محفوظ ساتلو پورې تر دې چې فیصله نهایي شي قرار صادر کړي. ومن هذا القبيل ما لو كانت الدعوة بأشياء معرضة للتلف والفساد كالفاكهة، وقررت المحكمة بيعها وحفظ ثمنها إلى أن يحكم بالدعوة، فيعطى لمن يحكم له بالأشياء المذكورة، فهذا أيضا قرار مؤقت. یا مثلا مدعا بها دغه شان ځمکه وي چې ونې پرې ولاړې وي، پس مدعي له محکمې څخه عرض او غوښتنه وکړي چې ذوالید د ونو له قطع کولو څخه منع کړئ چې ونې قطع نه کړي، نو محکمه به په دغه صورت کې قرار صادروي د ونو د نه قطع کولو. ومنه أيضا ما لو تنازع في أرض مشجرة وطلب الخارج من المحكمة أن تمنع ذا اليد من قطع الأشجار، فقررت المحكمة ذلك، فهذا القرار أيضا يعد قرارا مؤقتا. د پورته ټول تفصیل لپاره دی شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 258 او 259 د سلیم ابن رستم باز اللبنانی کتاب د اړتیا په صورت کې وکتل شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.